بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. راځو بیا جیمیل ته. زما د جیمیل اکاونټ تیار خلاص دی. تقریبا دغه کمانډونو په باره کې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې وې. دا لاندې هغه د چټ ایریا ده چې کوم کسان ستا دوستان آنلاین یا هغه دلته تا ته ښیي. دغسې یو شنه نشانه پرې راځي چې په هغه باندې کلیک کوئ، د هغه دلته مونږ سره هغه مسنجر غوندې یوه وینډو چې دغه خلاصیږي او تاسو چې کوم چټ تاسو ده سره کړی تاسو دغه سره هغه کتلی شي او نور هم چټ کولی شي. حتی کولی شي دې کس ته یو فایل یا یو فوټو شی هم دې ځینې هم ولیږئ. نو دا و مونږ سره د چټ سیکشن. راځم دلته دې سیکشن نه تاسو کولی شئ یو ایمیل سرچ کړئ. یو ایمیل په باره کې چې مثلا تاسو چاته لیږلی دی یا تاسو ته چا لیږلی دی هغه سرچ کوئ، دلته یې سرچ کولی شئ. په هر صورت دا جدا موضوع ده، دې باندې بیا وروسته بحث کوو. دې ځای نه تاسو کولی شئ یو مثلا ایمیلونه سلیکټ کړئ. زه دغسې ایمیل غواړم ډیلیټ کړم، سلیکټ کړه او بیا راشئ دې باندې ډیلیټ کلیک کړه. او که غواړئ چې دغه ټول ایمیلونه چې دا تقریبا 50 ایمیله په دې صفحه کې دا ټول سلیکټ شي، بیا به سلیکټ آل باندې کلیک کړئ. دا آپشن سلیکټ آل آپشن دی. نو دا چې یو صفحه کې څو ایمیله اوسي دا بیا موږ د سیټنګ نه کولی شو. سیټنګ په باره کې بیا وغږیږو وروسته له خیره سره. او په همدې شکل باندې دې خوا ته موږ سره ښیي چې ستاسو په انباکس کې تاسو سره څو ایمیله دي. ما ته وایي چې ټول 332 ایمیله دي چې په دې صفحه کې د دې څخه تقریبا د 1 نه 50 ایمیله پر دې صفحه کې دي او ټول 332 ایمیله دي. غواړئ د بلې صفحې ته لاړ شئ نو په دې نیکسټ باندې کلیک اوس ګوره ما ته وایي چې د 51 نه تر 100 پورې ایمیله درته دا د خلاص شو، هغه 50 ایمیله ختم شو. که غواړئ بیا اولډر زاړه ایمیل نور دنه زاړه ایمیل وګورئ، بیا د دنه نور زاړه ایمیل کتل غواړئ، نو دې لپاره موږ دا کمانډ استعمالوو. بیا زه انباکس باندې کلیک کوم تر څو دا بیرته د 1 نه د 50 پورې شي. په همدې شکل باندې دلته موږ سره نور آپشن چې مثلا غواړئ دا وینډو دغلته یو سپلیټ غوندې لاین راشي، ورټیکل سپلیټ کول غواړئ یا هورزنټل سپلیټ کول غواړئ. ګوره دغه ته ویل کېږي سپلیټ. چې اوس یو ایمیل باندې کلیک کوم دغه معلومات بیا دلته ماته راکوي. دا وینډو دې دپاره سپلیټ کېږي، مثلا دا شو یا دا شو یا دا شو. او که غواړئ چې نه دا هورزنټل سپلیټ کوم بیا لاندې دلته راځي، لاندې سپلیټ کېږي. دا صفحه داسې لږ زره غټه کړئ، کله یو ایمیل باندې کلیک کړئ د هغه بیا معلومات درته لاندې درکوي. نو زیاتره کسان دا استعمالوي ورټیکل سپلیټ، چې کله په یو ایمیل باندې کلیک کړئ دې خوا ته معلومات راځي. زه خپله شخصا چې دی نو سپلیټ استعمالومه. زما همداسې خوښېږي چې ډایرکټ په یو ایمیل باندې کلیک وکړم. زیاتره کسان چې دی نارملي دا ورټیکل سپلیټ استعمالوي او دا ډېر ښه آپشن هم ده. دې خوا ته نورې موږ سره مختلف آپشنې دي د ژبې دپاره چې مثلا فعلا کومه ژبه انتخابول غواړئ د هغه دپاره د لیکلو دپاره یا د خپله د جیمیل د خلاصولو دپاره. دې خوا ته چې دی موږ سره سیټنګ دی. سیټنګ باندې بیا له خیر سره خبرې کوو چې زیات بحث کېږي دې باندې. او زه راځم بېرته دا سپلیټ ختموم له منځه. نو سپلیټ مو ته واخیسته چون دې سره عادت یم نو په دې خاطر هغه راباندې ښه نه لګېږي. او دې ځای نه موږ کولی شو د خپل ګوګل سیټنګ ته لاړ شو، ګوګل اکاونټ سیټنګ ته. پروفایل فوټو چینج کو، پاسورډ چینج کو، ریکوري آپشن یې چینج کو او ریکوري ایمیل ادرس چینج کو، ریکوري موبایل نمبر چینج کو او نور خپل شخصي پرسنل انفارمیشن دې ځای نه موږ چینج کولی شو. او بل دغه نه لاندې نور موږ سره دلته چې تاسو ګورئ ټول ایمیلونه دي. چې کله موږ ته څوک ایمیل راولیږي هغه دلته راځي. په همدې شکل باندې دې قسمت کې نور موږ سره دا ګوګل اپس دي. دا چې ګورئ د ګوګل اپس ویل کېږي. مثلا سرچ څنګه کولی شئ تاسو ګوګل کې وکړئ. پلی سټور خلاصول غواړئ، کنټاکټس کتل غواړئ، ګوګل پلس کتل غواړئ، کلنډر کتل غواړئ، ګوګل ډرایو کتل غواړئ، د ګوګل ټرانسلیشن بخش ته تلل غواړئ، دا دې دپاره استعمالیږي. او دا و زموږ د جیمیل د انټروډکشن اخري ورځ. او الله دې وکړي چې تاسو یو څه شی د ده څخه زده کړي اوسي او د خدای په امان.